دی چې په ټپه زما راویښ نه شو دا سړی به مړ وي دی اوده نه دی او تا پسې ونه چاودو نو ځکه ویم تا پسې ونه چاودو نو ځکه ویم کاڼی دی په دې سینه کې زړه نه دی د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښه وه هغه تور سره دې د کور شوه اوس دې نه ده خوښه او تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم مزدورۍ نه مې توبه ده د مجبورۍ نه مې توبه ده د غریبۍ نه مې توبه ده او د دې جینۍ نه مې توبه ده دا خو په خلکو پسې رونه راولي زما تصویر چاته خو ویلی زما تصویر چاته خو ویلی ای جینۍ وګوره ته دا پیژنې مننه زما تصویر چاته خو ویلی ای جینۍ وګوره ته دا پیژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي پلار یې مور ته وویل مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم او دا چې ضمیر ویني دروازې له ځینو مننه مور یې پلار ته وویل په دې کشره کم دی د مشر به په هر کشر شفقت و نوز شته د مشر به په هر کشر شفقت و نوز شته په کشر کې د هر مشر عزت و نوز کم دی ډېر ښه دی او شدت د خدایه دعوه کوله خانه سم شه یو کار به کول غواړي خو سم کار به کول غواړي جانانه ستا په کاڼي زړه کې لار به کول غواړي مازغه راته دا وایي یار دې نه راځي پاګله خو زړه راته دا وایي انتظار به کول غواړي زړه اعتبار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري او مه کوه یار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري او تعویز دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو تعویز دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو ملا صاحب کار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي پیر صاحب ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي شیخه منمه خمار دی نو یا دلته او یا قاضي ته وایه ته دا پیژنې قاضي ته وایه ته دا پیژنې او د محبت د غل سزا پیژنې هغې به ما ته ویل ما پیژنې هغې به ما ته ویل ما پیژنې او ستا یم زه ستا پیژنې او زما تصویر یې چاته خو ویلې زما تصویر یې چاته خو ویلې ایجنې وګوره ته دا پیژنې زما تصویر یې چاته خو ویلې ایجنې وګوره ته دا پیژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پیژنې د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پیژنې او چې ستا سرنۍ په تا پورې وي ریحانه تا هغه خندا پیژنې کلی وطن کې غریبۍ سمې سپېړې راکړې او هلته کې هم مسافرۍ سمې سپېړې راکړې واخله داجي دا ډوډۍ وخوره خو خبر شوې که نه واخله داجي دا ډوډۍ وخوره خو خبر شوې که نه هغه کاکا په دې ډوډۍ سمې سپېړې راکړې وی د ګودر په غاړه ناستم خلکو وویشتم په کاڼو یار مې چغې کړې ازار به درته وکړي ظالمانو لیونی دی وی ما ته هر څه وایه خو بس دې زړه ته مې څه مه وایه دا مې د جانان تشو غمونو دی چې په ټپه زما راویښ نه شو دا سړی به مړ وي دی اوده نه دی او تا پسې ونه چاودو نو ځکه ویم تا پسې ونه چاودو نو ځکه ویم کاڼی دی په دې سینه کې زړه نه دی زړه اعتبار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري او مه کوه یار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري او تعویز دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو تعویز دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو ملا صاحب کار دی راته دومره اعتباري نه ښکاري بې خونده زندګي و هیڅ خندا ورپکې نه وه بې خونده زندګي و هیڅ خندا ورپکې نه وه په داسې چا مینوم چې وفا ور نه ماله لا شپږ کلمې نه راځي زه ایله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی
نن یې په دواړه مخه ښکل کړم د لیونتوب چپې پې بیا راغلی دی دی څه زمانه ښکلی نه دی خو د هړ نور وښلی نه دی زړی انتظار چولی نه دی ما ماشومتوب پتا یې سود نشي دا مور دې په ځوانۍ خفه ده بیا یې جرګې ته انکار کړی چې جینۍ خفه ده او ملګرو پرېمې دی چې سم په چغو وجاړمه لیونی کېږم زمانه لیونی خفه ده کېږي او چې خوښ دی نه یم دا خلکو ته مه وایه پخې قسم دی که اوس څوک هم بې د یاره پاتې کېږي چې خوښ دی نه یم دا خلکو ته مه وایه پخې قسم دی که اوس څوک هم بې د یاره پاتې کېږي